نن درته د یو ځوان ډریور د سترګو لیدلې حال وایو. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبې مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یو ځوان قصه کوي. موټر کې روان یم، یوه نجلۍ لاس راکړ. ما هم موټر ورته ودراوه. دا مستقیما موټر ته راوختله. ما هم موټر ته حرکت ورکړ. تر یو څه مزل وروسته مې ورڅخه وپوښتله: خورې چیرې ځې؟ نجلۍ وویل: هر چیرې چې ته ځې. ما وویل: یعنې څنګه؟ حیران شوم زه چې دا څه وایي. نجلۍ وویل: ما هر چیرې چې ته ځې بومې ځه. نجلۍ چې زړه یې د یو عالم غمونو ډک و او دردېدلې غږ یې وویله: زه پیسو ته ضرورت لرم. ته چې زما څخه د پیسو په عوض کې هر څه غواړې، هر رقم ګټه چې زما څخه اخلې، زه حاضره یم. ما وویل: خورې دا څه وایي؟ ولې څه مشکل دی چې پیسو ته ضرورت لري؟ نجلۍ وویل: ورور مې 2.5 میاشتې مخکې په شهادت ورسېدو. د ملي اردو سرتیری و. مور مې ورپسې لیونۍ شوه. د هغه د شهادت کومې پیسې چې وي هغه ټولې اوس خلاصې شوې. د مور په دوا باندې مې اوس دونه څه نه لرم چې د مور دوا وکړم. نو زه مجبوره شوم چې نن تر عزت مې هم تېره شم. زه چې ډېر خولې را باندې ماتې وې او هیڅ مې نه شوی ویلی، تر سترګو مې اوښکې روانې شوې. ما وویل: خورې کور مو چیرې دی؟ نجلۍ وویل: په لویه ویاله کې. نجلۍ سره د مور نسخه هم وه. ورسره ولاړم، دوا مې واخیسته. کور ته ورغلو. کور کې سپین سرې مور ناسته وه. د مرګ او ژوند ترمنځ وه. دوا مې ورته ورکړه. کرار خبرې شروع کړې. جالبه دا وه، کله چې ماته یې پام شو، وایي: جانان زویه راغلی؟ نجلۍ مور ته وویل: مورې دا د جانان ملګری دی، نن ده دوا راوړه. مور یې زه غېږ کې ونیولم او د خپل زوی ټوله مینه را باندې ماته کړه.